السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو بهترین او هغه سنت چې حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په هغې باندې ډېر تاکید کړی دی، د هغې بیان، د هغې اجر، د هغې فضیلت او هغې سره سره چې علماو کم فواید بیان کړي دي او جدید ساینس د هغې مبارک څه وایي او د یو کافر یو واقع چې هغه په خپله باندې دغه واقع بیان کړی دی او د هغې نه وروستو هغه بیا ایمان راوړی دی. ګران کتونکو، دغه ویډیو شاید لږه اوږده شي، خو په دې کې به تاسو ته ډېره پوهه او ډېر علم راشي. ګران کتونکو، د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی چې په اودس کې مسواک کول. ګران کتونکو، د نبی کریم علیه السلام حدیث مبارک دی، حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې که چېرته په تاسو باندې دا خبره سخته نه وي نو ما به د ماسخوتن لمونځ وروسته کړی وی، په هغې کې به تاخیر کړی وی، او د هر لمونځ نه مخکې چې کوم اودس کېږي په هغې کې یو مسواک کول دا ضروري شوي وي. ګران کتونکو، په دا حدیث کې موږ تاسو ته دا پیغام میلاو شو چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه سنت، دغه مسواک وهل دا درجه د فرضیت لري. اگر چې دا سنت دی خو موږ تاسو ته په دې کې فواید زیات دي، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کوم یو انسان اودس کې مسواک وکړي او بیا په هغه اودس باندې یو لمونځ وکړي، الله جل شانه دغه لمونځ چې دی 80 چنده اوچت کړي، دغه لمونځ چې په 80 چنده باندې دغه انسان نه او دغه بنده نه قبول کړي. ګران کتونکو، علماو چې کوم فواید بیان کړي دي، فتاوی شامی چې د هغې 80 فواید بیان کړي دي، خو زه به تاسو ته د هغې نه یو څو فواید بیان کړم. یو فایده دا ده چې کله یو انسان مسواک کوي نو دغه انسان چې کوم غاښونه دي هغه به سپین وي. دویم فایده دا ده چې کله یو انسان خوراک وکړي او د هغه خوراک چې کوم اجزا وي، کوم جزونه وي، کومې ټوکړې وي، هغه د غاښونو په منځ کې ګیرې شي او په هغې باندې لږ وخت تیر شي، ساینس وایي چې د هغې نه بکټیریا، د هغې نه چې جراثیم جوړ شي او هغه بیا انسان په خوراک کې چې دی معدې ته درومي نو هغه انسان چې معده خرابېږي. نو چې کله یو انسان مسواک کوي نو دغه بکټیریا، دغه جراثیم چې کوم په غاښونو کې پراته وي هغه د دغه مسواک په ذریعې سره ختم شي، ځکه چې الله جل شانو په دې کې یو قدرتي ماده اچولی دو چې په دې سره تمام جراثیم د غاښونو هغه ختمیږي. او درېیم فایده دا دو، علما فرمایي چې کله د یو انسان په سر باندې درد وي او دغه درد همیشه دپاره وي نو دغه انسان د مسواک شروع کړي، الله جل شانو به دغه انسان چې کوم دغه درد دی دغه مسواک په برکت سره ختم کړي. او څلورمه فایده دا دو چې کله یو انسان هغه بلغم زیات وي نو دغه انسان د مسواک شروع کی. علما فرمایي چې د دماغو کم بلغم دی هغه دغه مسواک په ذریعې سره الله جل شانو ختموي. او شپږمه فایده دا ده، علما فرمایي چې کله یو انسان وفات کیږي، مړ کیږي او د سره دغه مسواک موجود وي او دغه مسواک د چې دی په خپل روټین کې استعمال کړی وي نو دغه انسان ته به کلمه د شهادت نصیب کیږي، چې دا بهترینه فایده په دنیا کې دین له فایده نشته. او فایده دا چې ساینس وایي چې دغه انسان ته به د ورو بیماری هیڅ کله نه لګېږي، ځکه یو عالم دی یو بهترین واقع رانقل کړی دو چې په امریکا کې یو کافر و او هغه ته د ورو چې کومې ورې چې د غاښونه پکې نښتې دي د دې بیماري ورته ولګېدله. هغه کافر هر قسم علاجونه وکړل خو دغه بیمارۍ نه ورته شفا میلاو نه شوه. بیا انساني همدردۍ دپاره د امریکا چې کوم لوی لوی ډاکټران وو هغوی راجمع شول، یو میټینګ یې جوړ کړو او په هغه میټینګ کې هر ډاکټر خپله مشوره وویله، خو چې کله دوی دغه مشورې راجمع شوي نو د هغې مطابق یې دغه کافر له یو علاج راویستو او هغه علاج دپاره دغه کافر ته دوایي ورکړه. دغه کافر دغه واقع په خپله بیانوي، دی وایي چې کله ما ته دوایي راکړه زه د هغه ځای نه راووتم، ما ته ډاکټرانو چې ته به 8 ورځې وروسته واپس چیکینګ دپاره، معاینې دپاره راشي. دغه کافر وایي چې زه کله دغه ډاکټرانو نه روان شوم په لاره کې زما یو ملګری مسلمان و، هغه په مخه باندې راغی، هغه ما ته ویل چې څه کوې او د کوم ځای نه راغلی؟ نو دغه کافر وایي چې ما ورته مکمل واقع او مکمل قصه بیان کړه. دغه کافر وایي چې کله مې دغه واقع بیان کړه ورته دغه مسلمان زه د لاس نه ونیوم او ځان سره روان کړم او د مسلمانانو مجلس ته یې بوتلم. په هغه مجلس کې ورسره زه کېناستم، گفتگو کې دا خبرې اترې کېدې، خو په دغه وخت کې اذان وشو
دغه ټول مسلمانان پورته شول او اودسونه شروع کړل او ټولو چې مسواکونه راویستل مسواک استعمالولو. دغه کافر وایي چې مالم دغه ملګري د مسواک راکړو راته وایي چې دغه مسواک استعمال کا. دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام برک سنت دی. الله جل شانو په دې کې شفا اچولې دو. ان شاء الله العزیز تاسو به الله جل شانو شفا درکړي. دغه کافر وایي چې ما هغه مسواک شروع کړو حتی چې اته ورځې ما دغه مسواک وکړو ما دغه دوايي نه خوړلې. کله چې زه چیکینګ د پاره معاینې د پاره ډاکټرانو ته لاړم نو ډاکټرانو زما معاینه وکړه زما چیکینګ وکړو هغه ډیر زیات خوشاله شول په دا وجه باندې چې زمونږ دغه دوايي زمونږ دغه ترکیب چې کوم جوړ کړو هغه کار وکړو دغه علاج چې په کار باندې راغی. هغه وایي چې ډاکټرانو نور دوايي راکوله چې ما دغه خپل دوايي راوغسته او دې ته مې په بینچ باندې کې خودله چې کله ډاکټرانو وکتله چې دغه دوايي مغه شان سالم سلامته ده دا غي نه یو ګولې نه خوړل شوی. هغه حیران شو چې هغه راته وایي چې اے فلانا تا ته دغه په بیماری کې تخفیف په دغه بیماری کې خواله د کوم ځای نه ملاو شوی دی ځکه چې تا خو دغه دوايي نه خوړلې ته څرنګه ښه شوی. دغه کافر وایي چې ما ورته ویل چې زما یو مسلمان ملګری و هغې سره زه ملاو شم قبل واقع ورته وکړه خو هغې ما ته یو مسواک راکړی دی چې دا د هغوی نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک سنت دی او ما دغه مسواک اته ورځې مسلسل وکړو نو په دې وجه زما د دغه بیمارۍ نه شفا ملاو شو زما په دغه بیمارۍ کې چې کموالی راغی. نو ګران کتونکو دغه کافر وایي چې په دغه وخت کې زه په اسلام باندې مشرف شم. الله جل شانو زما سینې ته زما زړه ته چې دی د ایمان نور او د ایمان رڼا او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک عشق راکوز کړو زه چې مسلمان شم. نو ګران کتونکو په دغه مسواک کې زموږ تاسو اخروي ډیر اجرونه او ثوابونه دي خو هغې سره سره زموږ تاسو دنیاوي هم ډیر فواید دي. ګران کتونکو موږ تاسو دغه مسواک په دې نیت باندې کوو چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک سنت دی او په دې باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک اتباع را درومي نو دې باندې موږ تاسو ته اجر هم ملاويږي او دنیاوي فواید هم ملاويږي. واخر دعوانا